بسم الله الرحمن الرحیم. دا شر د تنظیم په دې ناست جرګه کې راغلو مشرانو، نمایندګانو، میلمنو تر ټولو له مخه زه دا شر د تنظیم د دې ځوانانو په خپل سر کوم کار شروع کړی دی، لکه سالمین خپلواک، ډاکټر وکیل، ایمل ساروان، شکور اخوندزاده او په څنګ کې نور داسې مخور ستاسې کومک یې کړی دی، لکه شیخ سید، لکه شیخ فرید او زموږ د انټرنیشنل میډیا نمایندګان چې دلته ناست دي، که هغه په یوه نامه دي که په بل نامه دي، د هغو شکریا ادا کوم. ستوري دغه دي، شاید دلته زه ځینې نومونه نه واخلم. ټولو میلمنو شکریا ادا کوم چې دوی خپل کومک کړی دی. ګرانو عزیزانو، موضوع خدای ستا ډېر واضح موضوع دی. پر دې باندې کوشش کوو چې ورغه نه وکړو چې وخت له وجې د کمۍ له وجې چې څه یې فایدې دي، څه یې نقصانونه دي. هر سړی په دې خبره دی چې د درختې فایده څه ده، د بوټي فایده څه ده، د مځکې فایده څه ده، څنګه رزق موږ ته ځینې راکوي، څنګه روزګار موږ ته ځینې راکوي، څنګه زموږ مالداري را ساتي، څنګه هغه بیا موږ که د غوښې په شکل وي، که د پیو په شکل وي، که د مستو په شکل وي، حتی کې چې بیخي که سړی دا وایي مثال بیروني واک چې د دې سپایه او سره موږ څنګه استعمالو، یو شی هم له استعماله وتلی نه دی. خو دغو ځوانانو دا ډېر مشکل کار دی دوی روان کړی، واقعي ډېر مشکل کار دی. لیکن دغو ځوانانو یو کار وکړ، په سوشل میډیا هم کلي په کلي هم وګرځېدل، پر علاقه وګرځېدل. له دوی سره بیا د مسخیلو ډېر خلکو کومک کړی، د بوري د خلکو کومک به کړي، د کلا سیفلا خلکو به کومک کړی، نورو به کړي، دلې کړی دی. دا هیڅ د هېرېدو نه دی. لیکن په دې کې بنیادي طور یو پکار دی، موږ یو شی وګورو چې دا زموږ ستونزه ده. هغه ستونزه زموږ په دې ځای کې راټوله ده چې موږ غلامان یو. که موږ غلامان نه وای، دا زما یقین دی په بازار کې به مظاهره پر دې نه وای شروع چې ډاکټران ډیوټي نه کړي، مظاهره به پر دې نه وای شروع چې ماسټر ډیوټي نه کړي، مظاهره به پر دې نه وای شروع چې ځنګلونه والکار شي، مظاهره به پر دې نه وای شروع چې د مرغانو ښکار کاش. بلکې دا هغه د حکومتو، د ادارو د هغو ذمهوارۍ دي. داسې ډپارټمنټونه دي چې موږ ته معلوم نه دي، ګرڅه زموږ خلک نه دي په خبر. ډېر لوی فنډونه لري، که د ښکار ډپارټمنټونه دي د بندولو، که د درختو د ساتلو، د ځنګلاتو، د نورو دومره لوی فنډونه ورځي. دا به پر خپل ځای استعمالېدلی، هم به ډاکټر لګیا وای، هم به انجینیر لګیا وای، هم به ماسټر لګیا وای، هم به دا کارونه ګډ پر وخت کېدلی. لیکن زموږ غټه ستونزه دا ده چې موږ غلامان یو. په هغه کې بیا دلته ځوانان راوټوکاږي، 5 ورځې کار وکړي، بیا ستړي سي، ستومانه سي، هغه سي، د سره پیسه نه وي، د سره منډه نه وي، لیکن د سره آیډیاز وي، ژوند زندګي یې وي، مشوره یې وي، ذهن یې وي. لیکن دلته انشاءالله خوا ریاست دی. مثال زه دا خبره کوم، نن دا غونډه ده، دا غونډه له دې 15-20 ورځو روانه ده. باید نه سکرټري دلته لیټ وای، باید نه ډي سي لیټ وای، باید نه د شیراني ډي سي لیټ وای، باید چې دلته کم مجلسونه کېدلی، دا زموږ دغو خلکو دا اورېدلی وای. دا نه وایي چې زموږ دا خلک دا ګرد وژغېدل او دلته یو نسته. دا اصلي کې زموږ د غلامۍ لویترینه هغه دی، څه نښاني ده. نو د دوی قیمت دا هېڅ د هېرېدو نه دی. کوشش وکړو چې دا جاري ورسره وساتو. زموږ د 18م ترمیم په ذریعه زموږ صوبې له دومره پیسې راوړل سوي دي، که موږ دا وایو دلته به ټیکهداران خلک ناست وي، هر یو خو دی، د پارټیو نمایندګان مشران ناست دي. زموږ هر کال 80 اربه روپۍ سرنډر کاشي، 80 اربه روپۍ زموږ ځي بیرته په نه لګېدو. د کار د نه کولو له وجې دا بیرته لاړې شي. د پیسې کمي نسته، د ډپارټمنټ نسته، د ادارو نسته، د یو شي کمي نسته. چې کمي ده د پالیسي ده. هېڅوک نوي کار له لاس نه وړي. که زه خپله تجربه درته بیان کړم، د ډاکټر په طور هېڅوک په اسپتالو کې نوي شي له لاس نه وړي. وایي دا مخکې بیا کارونه دي، خو زندګي پر مخ ځي، نوې ټکنالوژي راځي، نوې زندګي راځي، موږ به ځو نوي کارونه به زده کوو. او که موږ دا نه کوو، موږ به څنګه پرمختګ کوو؟ د پرګوړ دا ګړ مثال زه خو دا وایم، د پی ایچ ډي پي په حواله پکار دي، زموږ له صوبایي ګورنمنټ دا مطالبه وي، دا پکار دی دلته کېښول شي
باید موږ ته چې 80 اربه روپۍ 450 اربه خو دوی مني هر وخت موږ اسلام آباد ته سرنډر کړي. درس اربه روپۍ داسې وي چې پټې وي دوی د خلکو د شرم له وجې که هر حکومت وي حال نه وي پټې سرنډر کړي. په کار دی دې دپاره ډېر لوی فنډونه کښېښول شي د ځنګلو دپاره. داسې نه دي چې موږ د تودوخۍ نظام نسو جوړولی چې اوس موږ په دې کوته پر لور روان شو. د سنټرل ایشیا که تاجکستان دی که ازبکستان دی که روس دی که سایبریا ده که ترکمنستان دی دا ګډ راواخلې د دې یخني ډېره زیاته ده. منفي درس منفي څلوېښت د دوی د ژوند عام ژوند پکښې او ډېر د لوړ معیار زندګي طرحې پکښې ډېر د لوړ معیار خوراکونه کوي ډېر د لوړ معیار کوټې جوړې کړي دي. نو سیده هلته د تودوخۍ نظام جوړولی شي موږ یې جوړولی شو. دا ذمهواري زموږ د حکومتو ده د ادارو ده چې موږ ته پکار دی دوی غږا وکړي چې د تودوخۍ نظام جوړ کړي چې ته به کور څنګه تود ساتې ته به څنګه سوړ ساتې ته پکار هغه دپاره فنډونه دوی ورکړي. په پی ایچ ډي پي کې پیسې کښېږي. مثال اوس زموږ د وفاقي ګورنمنټ هر ورځ یو بیان راځي چې په عربه او درختو موږ لګوو لیکن موږ په صوبه کې خو موږ یو شی نه دی لیدلی. یو 15 شونان مه کوو چې یو ډپارټمنټ به ورکوي یو 15 جوګانې به ورکوي موږ یوه درخته نه ده لیدلې. کم از کم له دې 15 اربه درختو څخه یو ارب درخت یې پکار دی زموږ په صوبه کې ولګول شي. که د شونه په شکل وي که د ونې په شکل وي که د توت په شکل وي که د بل داسې درخت په شکل وي پکار دی دا ولګول شي. اوس خو ستونزه دا راغلې ده چې اعلانونه شته پیسه شته فنډ شته لیکن لګول یې نشته. دا ځوانان خو به لګیا وي دا به تا ته خاص کړي ته په سپیو وربال کړه ته په د پاڼو وربال کړه ته په وچ لرګی استعمال کړه لیکن خبره زموږ د سټیټ کې باندې د ریاست کې باندې ده پکار دی زموږ سټیټ ریاست زموږ خپلې ذمهواري پوره کړي. باید موږ پکار دی سیاسي پارټیانو نمایندګان دلته ناست دي مشران باید هغه ټولې پارټیانې پکار دی په خپل هغه کې تنمر شي په میډیا سل له لارې باید د دې لپاره کمپین وشي باید کمپین وشي د دې لپاره پکار موږ د ځنګلونه راکړي موږ پیسې راکړي موږ د تودوخۍ نظام باید موږ د دې ځوانانو تر شا ودرو. اوس ستونزه دا راغلې ده د هر شي تاوان ته ګټم پخوا ټکټر نه و. زه باسې زه د خپل کلي مثال درکوم. د مرسنځي په طور د نرخیځۍ پرګوړ 20 کاله شوي دي. دا زما یقین دی که دا پرګوړ شوی نه وای نن به یو شوون هم نه وای. دا زما یقین دی وجه دا د هر سړي په کور کې ټکټر و. پخوا خو به یو خر و تا به ځل وربار پر واچولې تا به ورته لاړ شه لرګی و وچ لرګی ده به وچ لرګی راوړ د خپل ضرورت به یې راوړ. اوس هر سړي سره ټکټر دی ګاډۍ ده پلانی دی دی درخته له بیخه کاږي دی ورچي د ده دا خیال د ما ګټه وکړه ګټه نه ده دا نقصان دی. د پرګوړ بنیادي هغه دا دی چې پکار دی کلیوال خلک ګاډۍ بنده کړي. یو قضا وکیل والا خبره ده دې لپاره متبادل پکار دی سوشل پیس بالکل بندولې څنګه دی هغه څنګه دی دې باندې خو پکار دی ماهرین وژغوي ماهرین ستا لیکن خبره پکار دی ټکټر پلانی پکار دی د خپل چلاو دا طریقې پکار دی راوسنجول شي موږ په مخ وځو. او باید موږ له ډیسیانو دا ډېر بده خبره ده لوی پروګرام شروع دی لیکن دلته زموږ یو نماینده نه دی ناست. باید کېدای شي د ډپارټمنټ په تور څوک ناست وي د ځنګلاتو لیکن یو نماینده نشته. باید پر ژوب ښار پر روب مارکېټ پابندي ولګول شي. باید ډېرې غټې جرمانې کښېښول شي چې که دا یو لرګی دا لرګي راغلي وو په مارکېټ په ټالونو کې خرڅېدل باید پر دوی غټې جرمانې کښېښول شي چې دا ذریعه بنده شي. دی کم از کم که دا ذریعه بنده شي د خرڅلاو اوس خو موږ دا هم اورېدلي دي خلک یې په ټکټر کې نه راوړي په تورو تورو شیشو په ګاډیو کې راوړي لکه سمنګلینګ شي لکه هیروین شي دی وړي لکه دی چې چالیا وړي. باید دا نه وي باید زورور بندیز ولګول شي. دا پکار دی موږ د ژوب له ډي سي څخه هم غوښتنه ده د شیراني له ډي سي هم له ځنګلاتو هم چې باید سهار ماښام پکار دی د یو 15 کوټره لیویس پر دی ویس پر هر هغه ټالونو وګرځي. د رشوت دپاره نه ځای د رشوت ذریعه جوړېږي دی بیا پیسې ګټي چې بیا پټ در پرېږده ما ته 15 روپۍ راکړه لیکن پکار دی دا هغه وشي دا لارې پکار دی بندې شي او له پاکي او له صوبایي ګورنمنټو پکار دی هغه وشي. موږ ته پکار دی ځنګلونه راولګول شي موږ ته پکار دی فنډونه راولګول شي موږ ته پکار دی د تودوخۍ نظام را جوړ کړل شي. هېڅ شی نشته ستونزه نشته. نن سبا دنیا ډېره مخته تللې ده ډېره مخته تللې ده. یو شی دوم دا دی دا شروعات موږ هم کولی شو. مثال اوس سکولونه نشته
هسپتالونه نشته په ګډ ډسټرکټ کې وګرځه په شیراني او په ژوب کې چپ له ښاره که څه زندګي سته بار نشته لیکن بیا هم موږ د خپل بچي دپاره هم په لاهور کې فیسور برابرو هم په اسلام آباد کې برابرو هم دلته موږ په ښار کې چوباره نیولې وي ټیوشن فیسور کوو معنا بیا هم زندګي کوو زندګي هم نه ده پرېښې زندګي موږ نه ده پرېښې نو د داسې زندګۍ د جوړولو لپاره دا زموږ ذمهواري ده پخوا به یو داسې وو چې تا به له اوبه خوره د څه هغه اوبه راوړې د څښلو ستا د کور اوبه نه وي اوس خو داسې کور نشته په کلي په مینه کې چې هلته کوهی نه وي یا شمسي نه وي کم از کم موږ شروعات په کار دی له دې وکړو چې زما څومره مینه ده چې زما په استعمال کې نه ده کم از کم زه یې په کار دی درخته ته حواله کړم درخته په کار دی ولګوم که په ذاتي پیسو راوړم دا په کار یې داسې نه وبولم چې دا زما تاوان دی بس که زما پر بچي پیسې زه لګوم نه ده تاوان که زه یې پر جامه لګوم نه ده تاوان پټرول یې لګوم نه ده تاوان پر ګاډۍ نه لګوم نه ده تاوان لیکن دا هم نه دی تاوان چې زه په کور کې درخته ولګوم زموږ د کورو اوبه تقریبا صفا اوبه د کوهي اوبه په هر کور کې شته د شمسي او د کوهي له لاسه دا ډېر لوی سهولت دی موږ په کار دی کم از کم شروعات له دې وکړو چې په کورو کې موږ درختې ولګو نور د مجلس نه اوږدوم لیکن دا دی چې په کار دی موږ له دې ځوانانو سره سره له دې د دوی تر شا تر درېدو سره سره په کار دی موږ پر حکومتو پر ادارو دا د ملګري ډېر ښه خبره وکړه په کار وایي په کار وایي د شیراني د مستقل ام پي ناست وایي په کار وایي زموږ ام پي ناست وایي دا ډېر لوی فنکشن دی دا انټرنیشنلي خلکو کومک کړی دی ډېر لوی لوی سندرغاړو دغه لپاره پیغامونه جاري کړي دي چې په کار دی دا هغه وشي ډېرو لویو خلکو پیغامونه جاري کړي دي په کار نه دی چې موږ دا پروګرام په منځ کې پرېږدو دلته هغه ملګرو ډېر ښه خیالات چې موږ په کار د ایجوکیشن دپاره د هغه دپاره نو هغه راځي لیکن دا موضوع چې دوی روانه کړې ده په کار دی ستوماني پکښې ده ستړیا پکښې ده لیکن په کار دی دا په ټکنیکل انداز مخ ته بوزدو پرې نه ږدو په مابین او کار په کار دی موږ له حکومتو واخلو خپل کومک به کوو له کوره به شروع کوو لیکن هغه په کار دی موږ دلته له کوره شروع کوو ستاسو کور ودان ډېره مننه ډاکټر صاحب بازید روشان موږ سره ډېر کومک یې کړی دی او ښې نیکې مشورې او لارښوونې یې راکړي دي کور یې ودان